خو ولګي د خپل کتاب د پنځم موسم نو به غزل ووایم چې ستا د محبت کږي وږي لارې خو ګرانې دي ستا د محبت کږي وږي لارې خو ګرانې دي اوښکې مې د سترګو نه هجرت کوي روانې دي ستا د محبت کږي وږي لارې خو ګرانې دي اوښکې مې د سترګو نه هجرت کوي روانې دي او ستوري دی وادي دي که صحنې ورباندې شمارمه ستوري دی وادي دي که صحنې ورباندې شمارمه ما ته خپلې ګوتې د لاسونو اوس حیرانې دي ستوري دی وادي دي که صحنې ورباندې شمارمه ما ته خپلې ګوتې د لاسونو اوس حیرانې دي او ته راته انکار کوي او سترګو نه دې اوښکې ځي ته راته انکار کوي او سترګو نه دې اوښکې ځي سترګې دې کافرې دي او شونډې مسلمان ته راته انکار کوي او سترګو نه دې اوښکې ځي شونډې دې کافرې دي او سترګې مسلمان دي او دا شعر د ټولو پښتنو ته خاص کر نوي کول ته ډالۍ وي چې زویا خپل راتلونکي ژوند ته هم ډېر سنجیده اوسه زویا خپل راتلونکي ژوند ته هم ډېر سنجیده اوسه ستا د غبارې نه د پښتون وینې ارزانې دي ډېر ښکلی دی حد مو کړی دی او مکر جانه شعرونه به هم اورو او غواړم چې ستاسو د زندګۍ نه ملګري هم خبر شي د شاعرۍ په دې دنیا کې مو استاد څوک شته زده کړې مو چا نه کړي دی او که نه هر هنرمند خامخا یو استاد لري ځکه چې د استاد نه بغیر دغه هنر نیمګړی وي نو په ابتدا کې زما هم داسې یو استاد نه دی بلکې هر څوک چې ماته یو څه وښایي نو هغه زما د ژوند طریقه وښایي که هغه ماته د شعر په دنیا کې څه وښایي د آرټ په دنیا کې ټول زما استادان دي او په دې د شعر په نړۍ کې چې ما سره چا مرسته کړې د زما ملګری زما ډېر ښه مشر اتل افغان صاحب چې هغه زما ډېره زیاته حوصله لوړه کړې وه د شعر لپاره او خوشحاله یم چې داسې استاد لرم چې هغه ماشاءالله د معیار تر حده پوره دی مننه مارکیټ ته مو کتاب راغلی دی ملګرو ته به میلاویږي ستاسو کتاب یا کتاب مو را روان دی او که نه زما 2 کتابونه چاپ شوي دي شاید زیاتره لیدونکو او اوریدونکو ته به پته هم وي لوستلی به هم وي زما ولنی کتاب د هوا سترګو کې شګې چې په یو کال کې 11 ایډیشنې راوتلې وي ماشاءالله پښتانو ډېرو زیاتو خوښ کړی زما د شعر مینهوالو بیا د دې نه یو کال یو نیم کال پس ما دغه نوی کتاب چې دی پنځم موسم دغه مې چاپ که اوس چاپ شوی داسې 15-16 میاشتې کېږي او ماشاءالله ښه روان دی نو کار کوو انشاءالله خپل تخلیق به خلکو ته وخت په وخت وړاندې کوو مننه باقر جانه څنګه مو چې خبر وکړه پنځم موسم کتاب له نوم مو خوښ کړی دی راز څه دی د پنځم موسم په شا باندې زما په ذات کې یو پنځم موسم دی موسمونه خو څلور دي خو مثلا ما په خپل ذات کې ما په خپل فکر کې یو نوی موسم مخصوصاوه نو په دغه اساس ما مثلا دغه خبر را څرګنده کړه او ما د خپل کتاب باندې دغه نوم کېښوده ماشاءالله عمر هم ډېر کم دی او الله دې وکړي چې ډېر موسمونه ووینئ او د نظم هم درله ډېر صفت اورېدلی دی او نن غواړو موقع نه پیدا والو نظم د نه هم واورو خوښه دی نه چې یو نظم را سره شریک کړئ ولې نه یو نظم به درته کتاب نه ووایم خدای دې وکړي چې غچ زما نظم داسې ښه به نه زه مثلا د ملګري وایي چې ته غزل ښه لیکي غزل هم ماته ښه نه ښکاري خو بیا هم او د نظم نه مخکې درته یو 2 شعرونه وایم چې تږی به په ټول عمر کې نه شمه تږی به په ټول عمر کې نه شمه ستا د بېلتانه زهر مې څکلي دي تږی به په ټول عمر کې نه شمه ستا د بېلتانه زهر مې څکلي دي او رزق مې بچو ته پیدا کړی دی رزق مې بچو ته پیدا کړی دی خیر که ما پردي لوښي وینځلي دي رزق مې بچو ته پیدا کړی دی خیر که ما پردي لوښي وینځلي دي او شعر به کې واوره چې زه د دې برداشت هم ګوره نه لرم زه د دې برداشت هم ګوره نه لرم تا خپل ځان ته ولې ورکتلی دي زه د دې برداشت هم ګوره نه لرم تا خپل ځان ته ولې ورکتلی دي او خلک وایي بوی درنه دا تروزي خلک وایي بوی درنه دا تروزي ستا لیاړې مې ځان پورې مګلي دي خلک وایي بوی درنه دا تروزي ستا لیاړې مې ځان پورې مګلي دي دا نظم دی ما خپل هم خوښ دی خدای دې وکړي چې ستاسې د لیدونکو هم خوښ شي نظم عنوان دی چې تا سره
خوا کې زه ستا سوری هم لیدلی نشم. تا سره خوا کې ستا سوری زه هم لیدلی نشم. داسې دغه دی خو ستاسو نظم سره سره ستاسو جذبه هم خلک ډېره خوښوي. غواړم چې خپله جذبه پکې وښیي، تاثر پکې وښیي. صحیح ده؟ دا جذبه په دې شعر کې خپله پرته وي. دغه شعر خپله وایي چې ته جذباتي شه که نه. نو دغه نظم دی چې ځینې لفظونه په لوستلو کې ډېر ښه ښکارېږي. ځینې لفظونه په لوستلو کې ډېر ښه ښکارېږي. ځینې لفظونه په ویلو کې خپل رنګ وبایلي. ځینې لفظونه اورېدلو کې احساس پیدا کړي. ځینې لفظونه اورېدلو کې احساس پیدا کړي. خو داسې نه ده، زه بیخي عجب لفظونه لرم. داسې لفظونه چې لفظونه ورته هم حیران دي. داسې لفظونه چې کاغذ ورباندې فخر کوي. څوک چې لولي نو په سترګو کې نور وشیندي. څوک چې اوري نو ساګانې په خپو شلی شي. څوک چې وایي نو د خولې نه ګلان دوړېږي. د محبت د ښایستونو او د ژوند لفظونه، دا درې لفظونه د زړه ورانه دنیا ښاده ساتي. د روح مرغۍ د خپل وجود قید نه آزاده ساتي. زه کله هم دومره تفصیل سره خبرې نه کړم، مګر چې نن مې خاموشي خپله حلاله کړله، په دې معنا چې تا ته زه اظهار د زړه وکړم. د محبت لفظ مې اول ځکه لیکلی دی چې د ژوند کتاب نه زه دا لفظ چېرته ویستلی نشم. لمر ته ورخېږم چې دنیا باندې دې نه خورېږي. زه ستا په خوا کې دا ستا سوری هم لیدلی نشم. مننه. ژوندی اوس. حد دی، غزل باندې مو هم حد کړی دی، په نظم تاسو هم حد کړی دی. الله دې وکړي چې ستاسو عمر کې دی الله پاک ستاسو برکت واچي، د پښتو ژبې دپاره نور خدمت هم وکړي. باقر صاحب کومو سندرغاړو دله ګانې، سندرې، غزلې څه شی ویلي دی او که نه؟ سندرغاړي چې دي ټول ملګري مې دي. خدای دې عزت وکړي، زما عزت کوي، به ما ګران دي. زما استاد، زما ډېر نږدې ملګری کرن خان چې په هنداره البم کې تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یم، د محبت د آخري حد په حصار کې یم. دا غزلې ویلی او په راتلونکي دغه کوم روان البم دی بدرګه، په دې کې یو نوی غزل زما ویلی دی چې مارکیټ ته راشي انشاءالله خلک به یې خوښ کړي. ډېر ښه کمپوز کړی دی. باچاجي کمپوز کړی دی. بریالي سمیدي ویلی دی. ظفر اقرار ویلی دی. تاسو بلا ډېرو هنرمندانو ویلی. بس شعر چې ښه وي په هغې کې ژوند وي نو فنکاران هم ورمنځ سترګې نه پټي، حتمن یې وایي. مننه. دې کې خو شک نشته چې ستاسو په هر یو شعر کې ژوند پروت دی، ښکلا پکې پرته ده، د پښتنو د معاشرې عکاسي پکې شوې ده. هر یو شاعر ارمان وي چې کاش زما غزل لی دا سندرغاړی ووایي. یو سندرغاړی ځان دپاره ټارګټ ښودلی دی چې یاره زما غزل لی دا سندرغاړی وي. ستاسو په ذهن کې په زړه کې داسې یو غزل شته، ارمان لرئ چې یاره دا سړی زما یا دا ښځینه سندرغاړی زما غزل ووایي؟ ګوره زه ما شعر دې دپاره نه دی لیکلی چې زما شعر د هنرمند ووایي. که زما شعر کې زور وي نو هنرمند به ووایي، کنې دا خواهش ما کله هم نه دی کړی. سمه ده. د شعر د زور نه دی، ملګري خبر شو او غواړم چې نور هم ته خبر کړي. باچا والا نظم دې را سره شریک کړي. باچا والا نظم راته په یادو نه زده دی، داسې ورکې به غلط شمه. خیر دی، کوم ټکي دې نه پاتې کېږي؟ حضره ده نه کنې ویلی مو انشاءالله بلې مرکې کې به درته ووایم. هغه کاغذ لیکل شوی مشاعرې نه تا راوستم، هغلته پاتې شو، کنې ویلی مو درته انشاءالله. نور به را سره څه شریکوئ؟ غزل به درته ووایم یو کتاب نه. زما په لیونتوب کې ستا د مینې لوی کردار دی. زما په لیونتوب کې ستا د مینې لوی کردار دی. جوړ کړی مې د خپلو خپو زنځیر نه درته هار دی. زما په لیونتوب کې ستا د مینې لوی کردار دی. جوړ کړی مې د خپلو خپو زنځیر نه درته هار دی. او زما زړه ورته تنګ شو د فریم نه مې بهر که. زما زړه ورته تنګ شو د فریم نه مې بهر که. یو چاته په تصویر کې یو سړی په انتظار دی. زما زړه ورته تنګ شو د فریم نه مې بهر که. یو چاته په تصویر کې یو سړی په انتظار دی. او شعر به کې تا تر ډالۍ دی ډېر خدای دې وکړي چې په دغه شعر زما اورېدونکي ستاسې د پیج ملګري ورسېږي چې مقصد مې د مرغانو دی کورونه یې آباد شي. مقصد مې د مرغانو دی کورونه یې آباد شي. د کور په تنګ انګړ کې مې کرلی یو چینار دی. مقصد مې د مرغانو دی کورونه یې آباد شي. د کور په تنګ انګړ کې مې کرلی یو چینار دی. او د زړه په لوی بازار کې مې ورک شوی یو سړی دی. د زړه په لوی بازار کې مې ورک شوی یو سړی دی. د سترګو په دیوال مې لګولی اشتهار دی. او باکره له دنیا نه یې راتاوې د یارۍ کړي. باکره له دنیا نه یې راتاوې د یارۍ کړي.
یو ړوند ته چا ورکړی په لاسونو کې پرکار دی. واه حد مو کړی دی شاهنواز باقر صاحب. ملګرو موږ نن راغلي وو سوات ته د عادل ارمان د کتاب قسم مخکتنه وه او په دې کې مو شاهنواز باقر صاحب ګیر کو او په مرکې کولو مجبوره کړو. الن کې دیو چا سره مرکې د زړه نښه کوي او مرکه نه کوي، خو د دې ملګرو دا کوم چې شاته موږ سره کوم ملګري ناست دي د دیو ډېر زیات مینوال دي او زه لازمي غواړم چې د دیو حق ته چې خپله پېژنګلو وکړي، ځکه چې ډېر په مینه ناست خپله پېژنګلو را سره وکړه. زما نوم ارشاد یوسفزی دی، جانزیب کالج کې BS پښتو زده کوونکی یم. او باقر صاحب د څومره خوښ دی؟ ډېر زیات مې خوښ دی، دواړه کتابونه مې ور لوستلي دي. مننه. خپله پېژنګلو وکړي ملګري. زما نوم اجاز علي زرک دی او زه د جانزیب کالج د BS پښتو زده کوونکی یم. شاهنواز باقر صاحب را سره نن ناست دی نو ډېر زیات خوشحاله یو. د تیرو 5-6 کالو نه موږ د دې دغه شعرونه چې دي نو د ټولنیزو رسنیو د لارې موږ ګورو او ډېر ارمان یې وکړو څو پیرې د دې ځای ته یو د تللو هم داسې څه اراده جوړه کړې وه، خو څه وجوهاتو نه به بیا پاتې شو. نو نن دې سوات ته راغلي د ډېر خوشحالۍ ورته د دې د شعر سره موږ ډېره مینه کوو. ډېر ښکلی شعر لیکي، څومره تشبیهات او دغه د شعر څومره د بدي او د علم بیان چې څومره هم سنتونه دي دغه ټول دي په خپله شاعرۍ کې کاري. ډېره ښکلې شاعري کوي نو ډېر زیات خوشحالۍ ورته. مننه. الله دې خوشحاله ساته. ملګري تاسو را سره هم خپله پېژنګلو. شیرخان ساروان مې نوم دی، د جانزیب کالج پښتو څانګې زده کوونکی یم. دا ساعت زمونږ 3م سمیسټر روان دی او باقر صاحب په هکله به زه دا ووایم چې دا خو زمونږ پیر دی او مونږ د ډېر زیات خوښو د دې تخلیق ته. مونږ حیران یو، ګوته په خولې ورته مونږ نه بلکې ټول پښتانه لر او بر د دې سره وخت په وخت زمونږ رابطې هم کېږي. الله دې ښاد او آباد لري. ډېره مننه. مننه کوم د دې ملګرو چې دومره مینه لري ادیبانو سره، شاعرانو سره همدغه شان د جذبه پکار ده، همدغه شان د مینه پکار ده چې د پښتنو دپاره د پښتو دپاره کوم خلک خدمت کوي هغې له داد ورکړلی شي. نو ډېر ښه اقدام او ډېر ښه سوچ دی، ډېر ښه فکر دی. باقر جانه ایاز فضل داودزی زموږ د دې پیج ایډمین دی، پروفیسر ایاز فضل داودزی ګرځي هلې ځلې کوي، ستاسو غوندې کې شخصیات په دې شیشه باندې راولي او ملګرو ته یې ښیي. د دغې قدم او د دغې هلو ځلو ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ اول خو زه باید دته ډاډ ورکړم چې داودزي صاحب څه چې یقینا چې دا لګیا دی نه ستړېدونکي هلې ځلې کوي، دا د ویاړ خبره ده، فخر خبره ده. خو زما ورته یو مشوره دا ده چې د معیار خیال وساتئ. معیار چې دی دا ورکېږي نه، دا په تاریخ په صفحو کې لیکلی کېږي. ستاسې دغه ویډیو به خلک 10 کاله 20 کاله بعد اوري، هغوی به ستاسو د معیار د سطحې مثلا هغه پیمانه به یې راغستې وي چې یار دوی څومره معیاري پروګرامونه چلولي، څومره معیاري خلکو سره دوی لګیا دی مرکې کوي. نو خوشحاله یم انشاءالله. زه امید لرم ستاسې دغه خپرونې، ستاسې دغه پرزونه خپرونه به انشاءالله معیاري وي. خو خوشحاله یم. مننه. شاهنواز باقر صاحب په اخره کې د پرزونو ملګرو له پیغام ورکه، میسج ورکه، بیا به درنه اجازت غواړم. زما دغه پیغام دی، دغه میسج دی چې څومره پښتانه مونږ ګوري د دغه ستاسې د پیج له لارې، غواړم چې صرف ورته دومره ووایم چې مینه محبت پکار دی. ژوند ښکلی کوي، ذات ښکلی کوي، سترګې ښکلی کوي، خوله ښکلی کوي، هر چا سره مینه وکوي، مینه ورکوي. او بل دا چې دغه پیج چې دی دغه څومره ملګري هم ګوري نو پکار دی د پښتو د ژبې د ادب د پښتو د لفظونو د خورولو دپاره دغه پکار دی شعر کې دغه خلکو ته ورسوي تر څو ستاسې دغه پیج ملګري ډېر شي. خوشحاله اوسئ. مننه د کومه چې موږ ته مو وخت راکړه. آباد شي. قربان آباد شي. ګرانو کتونکو دا و شاهنواز باقر صاحب د خوند او رنګ شعرونو ته تاسو واورېده او ډېر بمبار نظم ته تاسو واورېده. انشاءالله بل مرکې کې به بیا ملاقات کیږي د یو نوي ملګري سره. تر هغې دمه چېرته چې هاد آباد او بریالي اوسېږئ. خپل سلام په خپله باندې اخلمه، داسې د هندوانو سره ژوند مې دی. خپل سلام په خپله باندې اخلمه، داسې د هندوانو سره ژوند مې دی. ښه د غلامۍ په جخ کې ټیټ ګرځي، ښه د غلامانو سره ژوند مې دی. ښه د غلامۍ په جخ کې ټیټ ګرځي، ښه د غلامانو سره ژوند مې دی. واو په یارانو باندې مړ یم، واو د مارانو سره ژوند مې دی. واو په یارانو باندې مړ یم، واو د مارانو سره ژوند مې دی. او دوه نور شعرونه چې په ماشومتوب کې سړی څه نه کوي، په ماشومتوب کې سړی څه نه کوي، په لیونتوب کې سړی څه نه کوي. مړه خپل مې کړې جو کوپر وشو، مړه
خپل مې کړې جو کوپر وشو مړه په خوب کې سړی سسته مړه خپل مې کړې جو کوپر وشو مړه په خوب کې سړی سسته نه کوي یو څو نور شعرونه چې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي کوپر ته د سره کوپر مه وایه کوپر ته د سره کوپر مه وایه مړي ته اوده وایه که ژوند کوي کوپر ته د سره کوپر مه وایه مړي ته اوده وایه که ژوند کوي سپي ته زمری کارغه ته باز وایه سپي ته زمری کارغه ته باز وایه سپکو ته درانه وایه که ژوند کوي ډېره مننه سپي ته زمری کارغه ته باز وایه سپکو ته درانه وایه که ژوند کوي یو څو نور شعرونه چې د هغې خلکو به چرې په میرو شپې نه راځي د هغې خلکو به چرې په میرو شپې نه راځي چې کومو خلکو د سورلو انتظار نه دی کړی موږ له د ښکلو انتظار دا زړونه ټک چولي د ښکلو انتظار دا زړونه ټک چولي ښکلو زمونږ د راتلو انتظار نه دی کړی موږ له د ښکلو انتظار دا زړونه ټک چولي ښکلو زمونږ د راتلو انتظار نه دی کړی هغې غریبې خو په هر اختر سکاره وړه کړي هغې غریبې د رنجو انتظار نه دی کړی هغې غریبې خو په هر اختر سکاره وړه کړي هغې غریبې د رنجو انتظار نه دی کړی دوی په رښتې غوندې انسان ته هم کافر ویلی دوی په رښتې غوندې انسان ته هم کافر ویلی مړه دې خلکو باچا خان ته هم کافر ویلی دوی په رښتې غوندې انسان ته هم کافر ویلی مړه دې خلکو باچا خان ته هم کافر ویلی او زه د بابا په نظریه باندې ښه کلک ولاړ یم زه یې په لار یم جوما ځان ته هم کافر ویلی زه د بابا په نظریه باندې ښه کلک ولاړ یم زه یې په لار یم جوما ځان ته هم کافر ویلی ایو منصور د ان الحق نارې په دار وخېجو دی بل منصور خو لا جانان ته هم کافر ویلی ایو منصور د ان الحق نارې په دار وخېجو دی بل منصور خو لا جانان ته هم کافر ویلی او مړه نو ته به هم ایمان تیری خدای له بځې مړه نو ته به هم ایمان تیری خدای له بځې مړه نو تا یو مسلمان ته هم کافر ویلی مننه چې ته وې نه و خو چې ته لاړې په شړق باران شو چې ته وې نه و خو چې ته لاړې په شړق باران شو بس ما په هغه شپه باران ته هم کافر ویلی چې ته وې نه و خو چې ته لاړې په شړق باران شو بس ما په هغه شپه باران ته هم کافر ویلی راځه دا خلک په جیبونو کې فتوې ګرځوي راځه دې خلکو منیر جان ته هم کافر ویلی راځه دا خلک په جیبونو کې فتوې ګرځوي راځه دې خلکو منیر جان ته هم کافر ویلی ښه د سیند په غاړه سکو ما او ملا دواړه سکو ښه د سیند په غاړه سکو ما او ملا دواړه سکو پرېږده چې را پرېوځو نن یې په ولاړه سکو پرېږده چې را پرېوځو نن یې په ولاړه سکو کلي کې مو ځای نشته ځو چېرته په شاړه سکو یو زوړ نظم به درته ووایم بیا به بس کومه تږی اوبه واخله قیصه ختمه تږی اوبه واخله قیصه ختمه زړه غواړې ها زړه واخله قیصه ختمه نه کنه د یو لاسه ټپ نه کېږي څه راکه او څه واخله قیصه ختمه نه کنه د یو لاسه ټپ نه کېږي څه راکه او څه واخله قیصه ختمه ای چې شاعري دې دومره خوښه ده ای زما مازغه واخله قیصه ختمه ای چې شاعري دې دومره خوښه ده ای زما مازغه واخله قیصه ختمه خرس په کباړي که دا زما پیزار ځان له برانجه واخله قیصه ختمه خرس په کباړي که دا زما پیزار ځان له برانجه واخله قیصه ختمه نه نه د جایداد په سر مې موج نه 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 د جایداد په سر مې موج نه هر څه ستا شو تره واخله قیصه ختمه نه نه د جایداد په سر مې موج نه هر څه ستا شو تره واخله قیصه ختمه او سکول ته د ژوندي بچي راوستي وو سکول ته د ژوندي بچي راوستي وو ها واپس یې مړه واخله قیصه ختمه سکول ته د ژوندي بچي راوستي وو ها واپس یې مړه واخله قیصه ختمه ویلې منیر جانه
دا یو زړه مې دی زه پیره دا ته واخلم ویلې منیر جانه دا یو زړه مې دی زه پیره دا ته واخله کیسه ختمه یو زوړ نظم وایم چې ښه جامه او ښه پیزار در باندې کېږي ښه جامه او ښه پیزار در باندې کېږي د لالونو کاروبار در باندې کېږي او د غرونو په سر لار در باندې کېږي مصنوعي شانې سنګار در باندې کېږي خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې له تانه معتبر دي او له تانه بختور دي او له تانه زورور دي دا منمه چې خاني در باندې کېږي ډېر کارونه شیطاني در باندې کېږي دا وراني او وداني در باندې کېږي تر څه حده زندګي در باندې کېږي خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې له تا محتاجه نه دي او له ما محتاجه نه دي د هېڅ چا محتاجه نه دي ستا منم ضرورت زیات دی ډېر علم درته رامات دی او چې ته چا سره نه یې خلک وایي دی میرات دی خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې ستا زوره ډو منینه سپینه او توره ډو منینه اوبه او اوره ډو منینه که ته دومره زورورې که ته دومره معتبرې که ته دومره بختورې ځه یو کار خو راله وکړه ځه یو کار خو راله وکړه دا سینګار خو راله وکړه دا پیري راله ځواني که را واپس مې زندګي که مور او پلار راله ژوندي که یو هندو خو جنتي که زه یو کار خو راله وکړه دا سینګار خو راله وکړه دا پیري راله ځواني که را واپس مې زندګي که مور او پلار راله ژوندي که یو هندو خو جنتي که ښه دا کار نشئ کولی دا سینګار نشئ کولی د چا زړه کې د چا زړه له لږه لار نشئ کولی نو بیا ته زورور نه یې نو بیا ته زورور نه یې په هغه زورور نه یې نو بیا تش د شګې بندې لکه اوبه زورور نه یې چې په ما یې سکار نشته نو په تا یې سکار نشته په دروغو پسې نه ځي په رښتیا یې سکار نشته منیر داسې لیونی دی چې په چا یې سکار نشته چې په ما یې سکار نشته نو په تا یې سکار نشته په دروغو پسې نه ځي په رښتیا یې سکار نشته منیر داسې لیونی دی چې په چا یې سکار نشته زه په نورو پسې ګرځه په کمزورو پسې ګرځه تر سپوږمۍ ختلې یاره اوس په ستورو پسې ګرځه ځه په نورو پسې ګرځه په کمزورو پسې ګرځه تر سپوږمۍ ختلې یاره اوس په ستورو پسې ګرځه که مري غلامي نه کوي نه بیخي غلامي نه کوي منیر ستړی وجود ګرځي خو ذهني غلامي نه کوي که مري غلامي نه کوي نه بیخي غلامي نه کوي منیر ستړی وجود ګرځي خو ذهني غلامي نه کوي بې له تا نه پې تېرېږي په اسانه پې تېرېږي زندګي لکه هوا ده او روانه پې تېرېږي بې له تا نه پې تېرېږي په اسانه پې تېرېږي زندګي لکه هوا ده او روانه پې تېرېږي د هغه زړه سمندر دی هغه څه ته وارخطا دی هغه ژوند ته نه سړیا ژوند هغه ته وارخطا د هغه زړه سمندر دی هغه څه ته وارخطا دی هغه ژوند ته نه سړیا ژوند هغه ته وارخطا دی ژوند خو څه د اوړي شپه ده په نهره هم تېرېږي په غریبو باندې جمع بې څادره هم تېرېږي زه په روغو پسې ګرځه په دروغو پسې ګرځه دا انسان خو لیونی دی په ایمان خو لیونی دی دا د ځان نه دی سړیه دا په ځان خو لیونی دی منیر جان خو لیونی دی منیر جان خو لیونی دی منیر جان خو لیونی دی حاجي هغه ووایه حاجي هغه ووایه حاجي هغه ووایه حاجي هغه ووایه حاجي صاحب هغه ووایه حاجي صاحب هغه ووایه دا خلک حاجي صاحب د حاجي صاحب هغه ووایه دا خلک کعبې ته ځي نسل حاجي صاحب حاجي صاحب حاجي صاحب پوښتنه کوي نو دغه څو شعرونه په ترجمه کې وایم نه دا خلک کعبې ته ځي نسل دي خبرانه خارو خوري ما به انتظار خوري ته د خار نه راځې تا خود خامار خبرانه خارو خوري ما به انتظار خوري ته د خار نه راځې تا خود خامار دی یوازې مه پرېږدی زخر به په لارو خوري وی ویل ناوخته شو نن خو به مې پلارو خوري دی یوازې مه پرېږدی زخر به په لارو خوري وی ویل ناوخته شو نن خو به مې پلارو خوري او دغه لږ مازغمې دي دا به راله یارو خوري ته د ښاره نه راځې تا خو دې خامار دا سړی خفه شي نو بم اوس کې کوکنارو خوري
دومره غوسه مه کوه دا به دې سینګار وخورې دا سړی خفه شي نو بنګ اوس کې کوکنار وخوري دومره غوسه مه کوه دا به دې سینګار وخوري نیم غوزان در ورسئ نیم په لار ریبار وخوري یا به دې نظر وخوري یا به دې هزار وخوري ای د چا خیري به دې ګل غوندې رخسار وخوري یا به دې نظر وخوري یا به دې هزار وخوري ای د چا خیري به دې ګل غوندې رخسار وخوري یا منیر زړه به دې دا بې ننګه یار وخوري خره ناراضې تا خو دې خامار یو نظم دا خلک کافي د دې نه چلېږي نه اسکم خو ویسکم سم لکه اوبه اسکم ښه په دې پوهېږم ښه نه دي خو ښه اسکم ښه په دې پوهېږم ښه نه دي خو ښه اسکم ستا په دې کې څه کار دی ته اسکې که زه اسکم ستا په دې کې څه کار دی ته اسکې که زه اسکم ته نسکې په تا نسکوم دی اسکي په دی اسکم ته نسکې په تا نسکوم دی اسکي په دی اسکم څه بلات راښه دي خو څه خواږه خواږه اسکم څه بلات راښه دي خو څه خواږه خواږه اسکم ټوکې نه دي شعر لیکل وینې دي د زړه اسکم نظم وایم او بیا بس کوم دا یو وایه خلک حاجي صاحب په هر دیوال لیکلي دي دغه دی حج دې مبارک شو په خیر علي هسې دې خبرې ته مې فکر شو ساس پرېږده سندرې ته مې فکر شو وینې مې خدایه تنقید نه کوم زه په چا بې ځایه تنقید نه کوم خدا مې د کعبې سره ویستلی دی او دا مې د روضې سره ویستلی دی دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي دا مې د چینې سره ویستلی دی دا حضرت اسود سره ولاړ یم دا مې د هغې سره ویستلی دی دا حضرت اسود سره ولاړ یم دا مې د هغې سره ویستلی دی نو یا حاجي صاحب وا حاجي صاحب دا څه کوې یا حاجي صاحب وا حاجي صاحب دا څه کوې نه حاجي صاحب ما حاجي صاحب دا څه کوې تا خپلې نیکۍ په سیله وکړلې او تا بلا خوارۍ په سیله وکړلې تا بې تصویرانو نه سره نه وړه او تاسې روپۍ په سیله وکړلې نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوې مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوې نه حاجي صاحب دا عادت دې ښه نه دی نه حاجي صاحب دا تا سره خوند نه کوې هر عمل د دې دپاره مه کوه هر څه د نامې دپاره مه کوه مینه د خدای او د رسول جي دا د دیکاوې دپاره مه کوه مینه د خدای او د رسول جي دا د دیکاوې دپاره مه کوه هر ځای به قیسې لکه ماشوم نه کوې دا حساب کتاب به چاته هم نه کوې 2 لکه چې تلم نو لګېدلې وې 3 لکه مې هلته ایسته ورته کړې 2 لکه چې راله منو لاړلې او نورې لا په لاره دي روان دي دلي که راغلي دي خو غلي دي هر څه خدای لیدلي دي خو غلي دي یو تا د کعبې نه طواف ونه کړو داسې ډېر ښاغلي دي خو غلي دي ځه حاجي حاجي نامه دې ومونده ډېره قیمتي نامه دې ومونده ځه حاجي نامه دې ومونده ډېره قیمتي نامه دې ومونده هلته دې د حورو تمه مه کوه دلته جنتي نامه دې ومونده زه ګورې د دې نه خلاف نه یم زه دې د نامې نه خلاف نه یم بس دا یو تصویر له منځه وباسه حج او د عمرې نه خلاف نه یم یا پیر دا پیر را باندې بد لګي دغه سور کافر را باندې بد لګي دا چې په احرام کې دې ویستلی دی دغه یو تصویر را باندې بد لګي نور دې عملونه خدای قبول کړه ټول بل دې دا منځونه خدای قبول کړه ټول دا چې دې په منډو منډو کړي دي دغه توابونه خدای قبول کړه ټول نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی صاحب ستا زما په کار کې څه کار دی یا مونې راغلی شه چاړه به شې ستا نو د مولا په کار کې څه